السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول بخیر او خوشحاله وئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو نن به موږ وایو سبق نمبر 17 چې دی هغه دی یای مده. نن به موږ پیژنو چې یای مده څه ته وایي. الف مده خو هم پیژندلی و. الف مده دا و چې الف په خپله خالي وي او ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر وي. وی هر کله چې یا په خپله ساکنه وي یا ساکنه وي یا باندې دغه نښه راغلې وي او ښي طرف ته ګاونډي حرف د لاندې زیر وي نو دې ته یای مده ویلی شي. یای مده مونږ وپېژنه چې یا په خپله ساکنه وي او ښي طرف ته ګاونډي حرف د لاندې زیر وي نو دا به څه دا به یای مده وي. په یای مده کې به خوله او اواز ښکته کو او د یو الف په مقدار به یې راکاږو. با یا زیر دی جوړلی او بی د دې روان دی. دا هم د ولاړ زیر په شان دي د څنګه چې موږ ویل دی ولاړ زیر سبق. دا هم د هغې په شان دی خو هغه صرف به زیر ولاړ زیر به و د یو الف په مقدار به موږ راښکودو او دا به د یا سره تړلی کېږي او یو الف په مقدار به راښکوده کېږي. اوس ګورئ اوله طریقه صرف جوړ. حمزه یا زیر، با یا زیر، تا یا زیر، ثا یا زیر، جیم یا زیر. دویمه طریقه جوړ او روان دواړه. حمزه یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر سی، جیم یا زیر جی. دریمه طریقه صرف روان. ای، بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی. بس مشکل حروف څوارلس دي. هغه دا دي تی، طوی، ثی، سی، صی، ذی، زی، ضی، ضی، ای، عی، هی، حی، فی. اوس د یای مده مشق دی. اوله طریقه صرف جوړ. واو زبر، قاف یا زیر، لام زیر، ها ولاړ زیر، تا قاف زبر، واو یا زیر، میم دو زیر، تا کاف زبر، ذال یا زیر، با دو زیر، تا صاد زبر، لام یا زیر، لام دو زیر، تا حمزه زبر، واو یا زیر، لام دو زیر. اوس دویمه طریقه جوړ او روان دواړه. دویمه کرښه به اوس وي په دویمه. تا حمزه زبر تا، دال یا زیر دی، تا دی، با دو زیر بین، تا دی بین، تا سین زبر تس، نون یا زیر نی، تسنی، میم دو زیر مین، تسنیمین. حمزه سین زیر اس، میم ولاړ زبر ما، اسما، عین یا زیر عی، اسماعی، لام زبر لا، اسماعیل، تا با زبر تب، دال یا زیر دی، تب دی، لام دو زیر لین، تب دی لین، میم پیش مو، نون یا زیر نی، مونی، را دو زبر رن، مونیرن. دریمه طریقه صرف روان. وقیله تقویم تکذیب تضلیل تأویل تأدیب تسنیم اسماعیل تبدیل منیرا خبیرا صغیرة کبیرة ابابیل ترمیهم. دوستانو دا و یای مده. امید دی چې تاسو به پې پوه شوي یئ. ویډیو خپل دوستانو سره ډېره شیر کړئ. ما له راکړئ اجازت. والسلام.